تاسو جنکو له څوک یو ریکویسټ وکړي یقین وکړه تاسو دومره نخرې کوئ سم زړه علامات کوي بس ښه ده ما کلاو که تا ونه که توړ رښتیا دا کلاو کو هلکانو دروغ وایي که رښتیا وایي دې کلاو کو ما دا تورې تشمیه چولې ما له هېڅ ښکاره نه شول له څه پته ده او واده نه کې څنګه چل دی د واده واده خو به زه تا سره کوم روک شه ولې څه چل دی ستا څنګه هلک خوښېږي پیسې ورسره شته راسره ستا څومره هلک چې په سامان جنګ باندې دروند وي دروند یم ستا نور څه خوښېږي کور ورسره شته زما 2 کوره دي نه زه وایم چې هغه سره صرف زړه وي بس چې د زړه یې د مینې نه ډک وي زړه راسره نشته زړه زما خوټو له تللی دی په هغې کې په هغې کې پاتې یم درته زمونږ د ټولو هلکانو مونږ هلکان چې ګرم کړو که نه زمونږ دماغ او زړه چې کوم دی ښکته لاړ شي مه خانده زه نه خاندم ما سره به دې یو څه پنشمنټ دی چې ما ورته لایف راشو ته به ځان نه ناوې جوړوې صحیح ده څنګه چې د نن ځان نه خشته جوړه کړې وه صحیح دی که نه صحیح ده خو ته به دا غلطې خبرې نه کې زه غلطې خبرې نه کوم دې له خو مستي او انټرټینمنټ ویل کېږي ما چېرته کنزل کړي ده ما باندې یو انسان ثبوت کړي چې ما د چا بېزتي کړي یا مې چاله کنزل کړي خو زه کیمره خو لږه کولاوه که نه نه بس دی هوډه یم لږه غوندې لږه ما نه پته ده چې ته هوډه یې نه زه بس وختي دې لیدلې وم زه ګورم چې ته په خوب کې څنګه هوډه یې مطلب ته په خوب کې څنګه راګې چې ته هوډه یې ما بس ویښته کلاو دي او بس پرته یم هوډه یم دا اوس ما له دوستانو ته یې چاله ګټې ښه دوبۍ ګټ ته یې چاله ګټې زه تا نه انټرویو اخلم دا تا ته چا ووایي نو ته اوس ماته وې زما یاران دي که نه مطلب دا ټول زه یم د دی دا ټولې میسیجې زما دي چې دی څه وایي هغه زه هم وایم وایي ته یې چاله ګټې زه یې ځان له خبره ده او دوبۍ ګټ څوک ته شته چې مطلب د زړه نه ورسره مینه کوي خپل ارمانونو له نه ارمانونه خو ستا ډېر غټ غټ دي که نه ښه دغه دی نو څوک شته چې مینه ورسره کوې ناوړه داسې لا څوک نه دی پیدا شوی نو ستا چې څوک پیدا شي هغه به څنګه وي چې ستا خوښ هغه خو به د دې دنیا یو شهزاده وي چې زما خوښ شي رښتیا نو د هغې مطلب د هغې ایکسپلینیشن راله وکړه چې هغه به څنګه وي څومره عمر به یې وي څنګه به لګي کوم اخلاق به د 26 سالو به لکه داسې ایج به وي ډېر چې دا هم خوند نه کوي او سمارټ به وي ستا عمر اوس څومره دی زما 23 دی 23 مطلب 3 کاله تا نه مخکې او تعلیمي وي که نه غټ وي ټپ وي سمارټ وي رنګ یې څنګه وي په سامان جنګ څنګه وي رنګ یې هم خو ښکلی بس چې څنګه نارمل انسان خو پرسنالټي پکار ده د انسان برانډ ہونا چاہیے خو د برانډ سره واده کې نو برانډ پسې خو نور جینه کوي بیا ډېرې لګېدلي یا کېدای شي تا سره صرف څنګه اوږده شي او بس بیا بهر وځي نورو سره ګرځي نه چې هغه ما سره وي نو هغه دې بیا نورو ته وګوري نو سینډل به مې د هغه دپاره اخیستي سر به یې ماتي ته د سړي لرې که ستا په ځای زه هم ما به دې دا سامان کټ کړی وم کیسه به مې وله ختمه کړې ورته به مې اوس ورسره ګرځم ورسره اخر کې څنګه سوچ زما غوندې لره ته سوچ ډېر کم لرې سینډل به مې بیا غشتی او سینډل باندې څوک څه کوي بس سینډل به مې ورپسې راغستي دوبۍ ته د چای دا د لوسو یم زه د چای یم زه فلحال د ځان یم د مور او پلار یم رښتیا مړی وایم چې دوبۍ زما شه یقین وکړه یو هلک هم تاله نور نه میلاوېږي ما له پته ده
یقینا افریقې ته دې په دې ارمان باندې تا راوړل سره واده نه کوم شي ما دا بار رس پیول سهار په اساس پنشمنت و شروع وي درست به بخشا و مطلب ژوند باندې په خندا په خوشحالۍ کې تېرېږي درست نخرې ډرامې خندا چغې هر څه به پکې وي مکس به مکس او یقینا که ستا چې کوم سوچ د شهزاده به دا او هغه تعالی څوک هم نه ملاوي اخیره کې به ته چېرته د مینو په شان دی هلک لاره کوڅه کې به صحیح کړي او واده به ورسره وکړي ځان به جوړ کړي که نه یقینا که مه کوه ټایم در باندې تېرېږي دغه جینکۍ په دغه به 23-20 ساله عمر کې خوند کوي چې 30 کالو شي بس بیا نه جوړېږي بس زما اوس واده دی که نه دی بله میاشت کې مې واده دی ته قسم وخوره چې دا ګپ نه لګې قسم په دې کې څوک خوري واده یې نو بس ما یقین راځي که نه ما له شپږ سوه لسم بیا افریقې زما ما ګلا وکړې وه بنده مې که جرمني له به کله راځې لا پاکستان ته چې میلاو شو وی دروغ وایي یس وګوره دا بګ باس وایي یس بگ باس دی دا د بگ باس آرمي ده صبر وکړه بگ باس له لایف شیر کوم ای خانه ته دلته کوم یې دا ټول ملګري دي که نه په تا باندې مین بیا سره مینه کوي ښه ده ای خانه تا ولیدم نور چا نه یم لیدلی زما سترګې بل پلوي که نه ما ونه لیدې زه نه جالم دوبۍ ګرل یقین وکړم ای افریقې ته څنګه سمارټ شوې چې زه ځان سمارټ کړم زه فټنس لازم جانې ما سره وګوره زه له دغه هم راغلی به وې جرمني ته ما او تا به یو ځای فټنس ته تللي یو زه خو خیال د مخکې نه سمارټ وم زه د خپل وجود ډېر زیات خیال ساتم خو دغه دی اوس نن سبا زه فټنس لازم او نه زه ځمه جیم له به ځم مړه بس ټایم نه میلاویږي زه لږ ورزش کوه لږ ګرځه راګرځه ملګرو سره میلاویږه او دوبۍ کې خو دومره ډېر پښتانه دي یقین وکړه چکر ولځه چې مطلب اوټینګ دې کېږي چې په صحت باندې ښایي زه خپل هم ډېر زیات غټ شوی ډېر کسانو سره زما میلاوېده نه یي خوښ نیت صفا پکار دی زه خو هم هر چا سره میلاویږم ضروري خو نه دی چې په دې دنیا باندې ډېر دا نه مړه خلک الزامونه ډېر لګوي بیا بس په دې وجه باندې خلک خو ما هم نه پرېږدي ما باندې مې الزام لګوي افریقې وایي په مال دې لاس ما خو هم څوک نه پرېږدي زما په مال باندې تش ویښته دي یقین وکړه ټول به بر یم ما په ویښتو سره څوک نه پرېږدي لاړم افریقې ته ما اوس فوریو ته کې زه نه کېږم فوریو ته زه فوریو ته نه یم چاله پته نشته دا ټول زه خپل ملګري دي چاله خو پته نشته چې زه لایف یم دا ټول خوب کې راغلي ناستي دا ټول ماشومان دي دی ما سره راغلي دی په دې خبرو نه پوهېږي دا واړه دي ولیکئ دوستانو خپل عمرونه ولیکئ تاسو څومره عمر یې ټول د 10 15 12 کسان زه لږ ټایم پس کار لازم زما سره اپاینټمنټ دی او تیار خو زه اني ټایم یم زه د صحت او د وجود ډېر خیال ساتم جینۍ د جینکو نه زیات خیال ساتم دا به دې بوځي ګاډی به هم درله نه وي ځکه ته خو به په ګاډي کې بیا راځې نه نو بیا به تا خلک بس دغه شان په ډوډۍ کې حارث څنګه یې ښې زما به ښکلې وادي رښتیا دا ستا سوچ دی یو کار وکړو تا خاوند څه نوم دی هغه شعرونه چې به له ورولي اکرام کاکا له به تا واده وکړو د هغه هم ته ډېره خوښه اکثر د سره لایف کې هم راځي او ناست یې ورسره
ټوک شي مخان د ټیز بدر نوزی خان نوا دا وای اخیر یقینو که ته نخرې مخرې کې چې زما خاون به